سلامونه احترامات هیله چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. که چېرې تاسو درې یا د دریو نه زیات اولادونه لرئ، ماشومان لرئ، نو تاسو په فامیل نمبغوز کې راځئ، یعنې په غټه کورنۍ کې. دلته په فرانسه کې قانون دا دی چې هر کله یو کورنۍ کې درې یا د دریو نه زیات ماشومان وي، دا په غټه کورنۍ کې حسابېږي. دې لپاره دلته دولت یو کارت سیستم شروع کړی دی. یو کارت سیستم لري چې هغې ته ویلی کېږي کارت فامیل نمبغوز، یعنی دا هغه کارت دی چې هغه کورنۍ لپاره ورکولی کېږي کوم کې چې درې یا د دریو نه زیات ماشومان وي، لکه غټه کورنۍ. د دغه کارت سره تاسو په ډېرو ځایونو کې تخفیف اخیستلی شئ. دغه تخفیف تر د 80-90% پورې. که چېرې لکه مثال په توګه بعضې پارکونو ته که تاسو ماشومان ولئ، نو دغه د کارت فامیل نمبغوز طریق نه تاسو ته 50-80 تر 90% پورې تاسو ته تخفیف درکولی کېږي. که تاسو بعضې میوزیمونو ته ځئ، که تاسو د بعضو مغازو کې د ماشومانو دپاره څه اخلئ، داسې نورې ډېرې مغازې ډېر ځایونه دي، یا که تاسو په سفر باندې په ټرین کې چېرې ځئ، نو تاسو د دغه کارت فامیل نمبغوز طریق نه تاسو کولی شئ چې تر 80% پورې تاسو تخفیف واخلئ. نو هر هغه کورنۍ چې هغې کې درې یا د دریو نه زیات ماشومان دوی کولی شي چې دغه کارت دپاره دومان وکړي. دغه دومان تاسو آنلاین کولی شئ انټرنیټ طریق نه، او دغه تقریبا 3 هفتې اخلي تر څو تاسو دغه کارت په کوغیه باندې راشي. مننه.